پورا کړه امیدونه ارمانونه اشنا. د ناتوینکو ترنم کوونکو په دې ستاین غونډه کې د لوګر ولایت ځایي مسؤلینو، دیني عالمانو، شاعرانو، ناتوینکو، ترنم کوونکو، ځوانانو او مخورو ګډون کړی و. د لوګر ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس ناتوینکي او شاعران د ټولنې او اسلامي کلتور رښتیني ترجمانانو بلل او په تیر 20 کلن انقلاب کې د دوی ونډه بېسارې او د قدر وړ وګڼله. او د اسلام هغه بیرغ یې حس وساته او د دوی د حنجرو او د دوی دغه د تکالیفو او د زحماتو هغه نتیجه او ثمره نن موږ تاسې په د خپلو سترګو باندې وینو چې لله الحمد افغانستان اوس یو آزاد او خپلواک او اسلامي افغانستان ده. ناتوینکو او ترنم کوونکو هم له اسلامي او کلتوري ارزښتونو دفاع خپله وجیبه وګڼله او ژمنه یې وکړه چې د خپل دین، ټولنې او کلتور رښتینی انځور به مینوالو ته وړاندې کوي. نصیب دې افتخار کړی دی، قبول دې شول د خدای در کې سوالونه اشنا. مونږ ته انتظار کړی دی، بیا هم شکر چې پیدا دی مسلمان کړم. ستا بنده یم امتی هم ستا د یار یم. د حسین غونډې په پای کې پر ترنم کوونکو او ناتوینکو د اطلاعات او کلتور ریاست له لوري ستاینلیکونه وویشل شول.